ابوبکر صدیق یو مجلس کې ناسو رضی الله تعالی عنہ یو سړی راغی او د ابوبکر صدیق ته سخت خبرې وکړي او ته خاموش شو د الله رسول هم ناست دوباره سخت خبرې وکړي ابوبکر صدیق بیا خاموش دریم کړه د هغه سړی بیا هم لګیا دی نو ابوبکر صدیق جواب ورکړ نو د الله رسول مجلس نه پاسه د خپه شو ابوبکر صدیق ګلو کو یا رسول الله دې سړی ما ته یو ځل سخت خبرې وکړي ما سونه ویل بیا سخت خبرې وکړي ما سونه ویل دریم کرت ما جواب ورکو تاسو خپه شوئ روان شوئ مجلس هم پرېښو او ته ابوبکر کله چې د بدرد ویل او ته خاموش ملائکو سره طرف جواب ورکول بیا د خبرې کې ملائکو جواب ورکول او دریم کرت چې تا خبرې وکړي نو ستا او د په منځ کې شیطان حایل شي ما ځکه دا مجلس پرېښو دا واقع موږ تاسو ته د دې خبرې تعلیم راکړي چې ضرور نه چې ته د هر چا د خبرې جواب وکړي یا تا به څو خبرې کې مخامخ ته یو سړی لګیا دی بس ښه سوچ لره خاموشي د اختیار دا ګران کار دی بینجایي ګران کار موږ پښتنو ته خو چې څوک هسې داسې کاږه هم ګورو یا هغه به خیال هم نه خو ته به ذهن کې دا وي چې یاره ما ته یې کاږه وکړه ما باندې سلام هم وانه چلو دا چل دا خبرې شاته کوي د عفو د مینې محبت د شفقت د الفت زندګۍ نه تېرېږي ښه سوچ لرل پکار دی مثبت سوچ منفي سوچ نه